چې درې قسمه سترګې به د قیامت په ورځ نه ژاړي. د چینې په اوبو سره د دنیا اور مري، چې پر اور باندې دا اوبه واچې نو اور مړ کړي. او د سترګو په اوښکو او په اوبو سره د جهنم اور مري. دوې قطرې و الله پاک ته ډېرې محبوبې دي. یوه د وینې هغه قطره چې د الله پاک په لار کې توی شي، د وینې قطره د الله پاک په لار کې توی شي. او دویم د سترګې هغه اوښکه چې هغه د الله له خوفه څخه توی شي. سړی د شپې راپورته شي، تهجد وکړي او بیا و الله پاک ته دعا کوي او دا پر دا خپل د تیر سوي عمل باندې پښیماني وکړي او په دغه وخت کې د ندامت او د پښیمانۍ څخه اوښکه تر سترګو توی شي. دا قطره و الله پاک ته ډېره محبوبه ده. او په نشانو کې په حدیث شریف کې راځي چې دوه نشانه د انسان پر جسم باندې و الله پاک ته ډېر محبوب دي. یو هغه نشان چې د ده پر جسم باندې د الله په لار کې پیدا سوی، او دویم هغه نشان چې د الله پاک په اطاعت کې د ده پر بدن باندې پیدا شي. لکه سړی چې د لمانځه ډېر پابند دی نو په دا پښه په دا پونډۍ کې تور ټکي پیدا کېږي، او یا په تندي کې تور ټکی پیدا شي. دا دوه نشانه، یو د الله په لار کې او دویم د الله په بندګي او په عبادت کې. په یو بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې درې قسمه سترګې به د قیامت په ورځ نه ژاړي، اوښکه به نه جن تویېږي. یو هغه سترګه چې په دنیا کې د الله پاک له خوفه څخه اوښکې جن تویې شوې، دا به د قیامت په ورځ دا سترګه نه ژاړي. دویم هغه سترګه چې هغه د بل له نامحرومو څخه تا حفاظت کړي، دا به د قیامت په ورځ نه ژاړي. دریم هغه سترګه چې د الله په لار کې روڼوي، د الله د دین د دعوت په لار کې یا د دین د بالادستۍ په لار کې د شپې ستا سترګه روڼه سوي بدخوابه سوي، دا سترګه به د قیامت په ورځ نه ژاړي، نورې تمامې سترګې به د قیامت په ورځ ژاړي. د الله له خوفه څخه دا ژړا دا و الله پاک ته ډېره محبوبه ده. عین په عربي کې و سترګه ته هم وایي، و چشمه ته هم وایي، دا اوبه چې جن راوځي چینه، او دې سترګه ته هم عین وایي، چشم. علما کرام کې چې و چینه ته هم عین وایي و دا سترګه ته هم عین وایي، څه مناسبت دی؟ وایي له دواړو څخه اوبه راوځي، له چشمې څخه هم چینې څخه هم اوبه راوځي، نو ځکه عین ورته وایي په عربي کې. او له سترګې څخه هم اوبه راوځي، نو ځکه و دې ته عین وایي. لیکن د دوی دوو په اوبو کې فرق دی. دا د سترګې څخه چې کومې اوبه راوځي و دې ته اوښکې وایي، او له چشمې له چینې څخه چې کومې اوبه راوځي و هغه ته اوبه وایي. بل فرق یې دا دی چې د چینې په اوبو سره له چینې چې کومې اوبه راوځي په دې سره جسماني تنده ماتېږي، چې د انسان جسم تږی سي،
نو تا تنده دا چینې په اوبو سره ماتیږي او له سترګې څخه چې کوم اوبه راووځي اوښکې په دې سره د روح هغه تنده ماتیږي بل فرق یې دا دی له چینې چې کومې اوبه راووځي په دې سره فصل باغ او بهار دا پر مځکه شین کېږي لیکن له سترګې څخه چې کومې اوښکې راووځي په دې سره د نیکو اعمالو باغ و بهار تازه کېږي د چینې په اوبو سره دا ظاهري ګند صفا کېږي که کپړې پلیتي بدن پلیتي ظاهري پلیتي دا د چینې په اوبو سره صفا کېږي او د سترګو په اوبو سره په اوښکو سره چې څا اوښکې تویې سي په دې سره هغه باطني ګند لرې کېږي د بېدینۍ د نافرمانۍ د ګناو چې کوم ګند دی په دې سره زړه په دغه اوښکو په اوبو سره صفا کېږي د چینې په اوبو سره د دنیا اور مري چې پر اور باندې دا اوبه واچوې نو اور مړ کړي او د سترګو په اوښکو او په اوبو سره د جهنم اور مري که سړی پر خپل ځان باندې د جهنم اور وژني نه هغه به په دنیا کې تر خپلو سترګو د ندامت اوښکې تویوي